السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نننۍ ویډیو کې به مونږ څه داسې شان ایډیټینګ کوو، خو د داسې شان ایډیټینګ دپاره به تاسو ټولو نه اول به په خپل موبایل کې یو دا شان تصویر وباسئ او بیکګراوند به ترې نه ختم کړئ. که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هغه ویډیو وګورئ، بیا به تاسو په یو کلیک سره د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. نو ټایم ډېر نه هرپوم، ځو خپلې ویډیو طرف ته. اوس په تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او ښکته تاسو ته د پلس نشان ښکاري، په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې چې د بیکګراوند کم دی دا به تاسو د پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ. چې کله دا تاسو د پیکارت اپلیکیشن ته راوړو نو اوس په تاسو دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی وي هغه تصویر به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو بره به په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس په ټول ته راشئ او په دې کراپ باندې به کلیک وکړئ او ښکته نه به داسې طریقې سره کټ کړئ او بره نه به معمولي شان کټ کړئ چې تاسو تصویر غټ شي. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې بیوټي ته راشئ او په سموث باندې به کلیک وکړئ. هارډنس به ورته لږ زیات کړئ او سایز به ورته لږ کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو خپل فیس باندې سموث لږ وکړئ. چې کله د تاسو وکړو نو تاسو بیا بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړو نو اوس په تاسو په فیس پیکس باندې کلیک وکړئ او هارډنس به ورته لږ زیات کړئ او سایز چې کم دی هغه به معمولي شان کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو سموث وکړئ. بیا به تاسو دوه ځل په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ اوس په تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې چې دا PNG کومه ده دا به تاسو راوړئ، داسې طریقې سره به یې ولګوئ او اپاسیټي چې کومه ده هغه به تاسو معمولي شان درته کمه کړئ چې تاسو ته بیا پر ایزر کېدو کې څه مسله نه وي. چې کله تاسو اپاسیټي کمه کړه نو تاسو به ځان ته تصویر زوم کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ. دا چې کوم دی دا ځای نو دا ځای به تاسو نه ریموو کړئ. بیا به تاسو اپاسیټي چې کومه دی هغه به 100 کې او په ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ او یو ځل به تاسو بیا په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا PNG چې کومې دي دا به ټولې دلته کې ایډیټ کړئ. چې کله دا تاسو ایډیټ کړئ نو ټول ناول به تاسو دا PNG چې کومه دی دا به تاسو روټیټ کړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ او اپاسیټي چې کومه دی هغه به ورته معمولي شان کمه کړئ. چې کله دا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګول بیا به دا راوړئ، دلته کې به دا ولګوئ او اپاسیټي به معمولي شان کمه کړئ. بیا به تاسو دا راوړئ او معمولي شان به دا ورکوټی کې وړوکی کې سایز به ورته او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول تاسو ته بره د پلس نشان ښکاري، په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا ټیکسټ PNG چې کومه دی دا به تاسو راوړئ، دلته کې په بلینډ باندې کلیک وکړئ او ملټیپلای باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به دا داسې طریقې سره ولګوئ. او که تاسو غواړئ چې د لږ کلر کم وي نو تاسو اپاسیټي باندې کلیک وکړئ او دلته نه کلر ښه کمولی شئ. دا به بیا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ. د بیکګراوند لینک او ټیکسټ PNG چې کومه دی او د فلیټ PNG چې کومې دي د جزونو PNG نو دا به زه په ډسکرپشن کې د دې لینک ورکړم، هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. د لینک نه لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. بیا به تاسو ډراو ته راشئ، د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ. اوس د تصویر چې کوم دی دا به تاسو لایټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ او معمولي شان به ورته کلر وکړئ. ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ. زمونږ لایټ لږ زیات تاسو به معمولي شان ورته کم کړئ. کانټراسټ چې کوم دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ، هایلایټ په معمولي شان زیات کړئ، شاډو به زیات کړئ او بلیک چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان کم کړئ. بیا به تاسو په جابۍ باندې کلیک وکړئ، اول نمبر باندې ټمپریچر چې کوم دی دا معمولي شان کم کړئ او بیا به تاسو په سچوریشن چې کوم دی بیا دا به تاسو معمولي شان زیات کړئ. بیا به تاسو دلته راشئ او په میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټولو نه اول به تاسو په د کلر باندې تاسو کلیک وکړئ او هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. سچوریشن به هم مخکې کړئ معمولي شان او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ.
بیا به تاسو د کلر ته راشئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ. لومینس به تاسو معمولی شان کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ. سچوریشن به هم مخکې کړئ او لومینس به کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ. هیو به لږ مخکې کړئ، سچوریشن به کم کړئ او لومینس زیات کړئ او لومینس چې کم دی هغه به کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ. هیو به لږ کم کړئ، سچوریشن به کم کړئ او لومینس چې کم دی هغه به تاسو مخکې کړئ. که ویډیو مو خوښوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ او کمنټ به هم وکړئ او د ویډیو لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري. په هغه سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې به درته د ګنټې نشانه شي، په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي. او په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپ لینک موجود دی. تاسو هلته نه زموږ د واتساپ ګروپ هم جوین کولی شئ. هلته کې به تاسو موږ نه په وایس میسیج کې تپوس کولی شئ چې تاسو ته ویډیو کې څه قسم ته مسله هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ او زموږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ. هلته کې به تاسو موږ نه په وایس میسیج کې هم تپوس کولی شئ. چې کله ته تاسو وکړو بیا به دا آپشن ته راشئ. نایس ریډکشن به هم مخکې کړئ، شارپ به هم مخکې کړئ، کلر نایس ریډکشن چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ. نو تصویر تاسو ګورئ کلر نه بعد څومره مزیدار ښکاري. د سیو کېدو دپاره به 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ډیوایس او های کوالټي او اوکې باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به ستاسو په موبایل کې سیو شي. د نننۍ ویډیو به دا د بل ویډیو پر خپل روري ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.